ساګر صاحب هغه شعرونه ته ووایه لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي. ډاکټر میسل صاحب د شعرونو غوښتنه وکړه، هغه درې په درنش مینه باندې دغه شعرونه ډارې وایي لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي، لکه پړانګ او زمری راپسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی راپسې ګرځي چې معنی ملا څه درته وایه په خوبونو کې یو سپی راپسې ګرځي، چې معنی ملا څه درته وایه په خوبونو کې یو سپی راپسې ګرځي او د دشمن نه نه یېرېږمه سړیه د نستوڼې منګری راپسې ګرځي، د دشمن نه نه یېرېږمه سړیه د نستوڼې منګری راپسې ګرځي او چې معنی ملا څه درته وایه په خوبونو کې یو سپی راپسې ګرځي او بس دی نظم دغه غر ته ای ملګرو دغه غر کې یو شپونکی راپسې ګرځي، بس دی نظم ملګرو دغه غر ته دغه غر کې یو شپونکی راپسې ګرځي او د دیدن هڅه مې نشته دی یارانو یو رقیب لکه پیری راپسې ګرځي، د دیدن هڅه مې نشته دی یارانو یو رقیب لکه پیری راپسې ګرځي او زما مور ته یې ګیله راوړه چې ترورې دا ساګر خو لیونی راپسې ګرځي او ډاکټر میسل صاحب وایي ټولي د عاشقانو په جړا درپسې ګرځي د چا نه دې پټ کمه یو قادر پسې ګرځي، ټولي د عاشقانو په جړا درپسې ګرځي د چا نه دې پټ کمه یو قادر پسې ګرځي او زمانه درته مخکې جا ګیا نه اچوله چې زه په تا مین شومه دنیا درپسې ګرځي، زمانه درته مخکې چا ګیا نه اچوله چې زه په تا مین شومه دنیا درپسې ګرځي او په یو دوه کې حیران یم چې څه در باندې وکم د شیخ نه چې د منې کم ملا درپسې ګرځي، په یو دوه کې حیران یم چې څه در باندې وکم د شیخ نه چې د منې کم ملا درپسې ګرځي او دا ته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې نو پیغلې لونډان به خامخا درپسې ګرځي. یو څو شعرونه نور هم لوی لکه دلته دروغ دي د رښتیا سره په کد کبډي دنیا لګیا ده د دنیا سره په کد کبډي، په کومو ټکو یې د یو بل دشمن جوړ کړی چې کشر رور وي د لالا سره په کد کبډي او دا په فرقه دی دا د کفر خلاف نه دی خلکه دا چې ملا دی د ملا سره په کد کبډي، دا په فرقه دی دا د کفر خلاف نه دی خلکه دا چې ملا دی د ملا سره په کد کبډي او خواهې انګور کله اندرور او کله بنه پکې یوه لګیا وي بس د چا سره په کد کبډي او صرف دنیا او د دولت دپاره هله توبه زه یم ستا او ته زما سره په کد کبډي مینت زاری د خو هغه په والله که مني مجنون اخته دی د لیلا سره په کد کبډي او ستاسو په کور کې ډېر سکون دی دا بیخي نه منم پرون د پلارو د دادا سره په کد کبډي او اخري شعر دی پکې چې په کور کې ډېر سکون دی دا بیخي نه منم پرون د پلارو د دادا سره په کد کبډي او لاس په دې مات کمه ساګر یم رسته کېږم نه که چېرته راغلې ته زما سره په کد کبډي. ډاکټر صاحب یو جهان مننه.